د نبی علیہ السلام د سیرت په حواله می خبره شروع کړې وه او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کړ نو د کافرانو د طرف نه مخالفتونه شروع شو. عموما چې څوک چا سره په نظریه کې اختلاف کوي جګړې ورسره کوي، الزامونه پې لګوي، تنګی یې په مختلفو طریقو کوشش کوي چې دې تنګ کم او د دې خپلې خبرې نه واړو، او چې دا هر څه نه پوره شي نو بیا پې جرګې کوي، ملتونه ورته کوي. دقسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د مکې کافران چې څومره وروي دا سلوکونه شروع کړل. په مختلفو طریقو یې نبی علیہ السلام د تکلیفونه ورکول، تنګو یې ملګرو له تکلیفونه ورکول، تنګول یې، او د هغې څه بعضې واقعات ما تېره جمعه درته ویلي. د حضرت بلال رضی الله عنه، د حضرت خباب رضی الله عنه، د حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها او د حضرت یاسر رضی الله عنه دا واقعات میں تیر جمعه درته ویلي چې دوی له څومره تکلیفونه ورکول. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذات اقدس مبارک ته ډېر تکلیفونه ورکول. ما ویلي و درته چې ابولهب پې د کاڼو مزار کړی په نبی علیه السلام، نو دا صورت نازل شو چې تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دیکھے اللہ دا ابو لہب ډېر لوی مذمت بیان کو، دا هغه متعلق اللہ تعالی دا ہلاکت اعلان. نو چې دا اعلان وشو د دې ابو لهب ښځه وه د نبی علیہ السلام سره ډېر لوی بغض به یې لرل او لویه دشمنه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، لویه دشمنه وه. هغې به دومره ظلم کو چې تله به ځنګل ته او زوزان او غنې به یې راوړې، ازغي به یې راوړل او په هغه لار کې به یې اچول چې په کومه لار به نبی کریم صلی الله علیه وسلم تېرېده. دا د هغې ظالمې ظلمونه او ظلم به یې کو د نبی علیه السلام سره او تکلیفونه به یې ورکولو، بد به یې وې، د حضور پاک به یې ډېر بد وې. نو چې دا آیاتونه صورت نازل شو نو دې له نوره غصه ورغله. اوهو دا زما د خاوند متعلق اوس دې پراپګنډې شروع کړې، دا خو د قرآن شریف صورت دی لیکن هغې په بله ور واړوله. ښه اوس زما د خاوند خیرې او د هغه بدي دا به په خلکو کې مشهورۍ او د هغې دپاره شعرونه وایي. دا شاعر هم وه، ام جمیل یې نوم، ام جمیل د کونې وه، په دې کونې به خلک مشهورېدل. نو هغې څه چل وکړ، هغې راله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېدله، چاچي هم ده او ډېرې بدې ردې شروع کړلې او به چې کنځل به یې کول نو د نبي علیه السلام نوم به یې نه اخېسته. نوم یې ښایسته دی که نه، ښکلي نوم دشمن ته څوک نه وي. محمد معنا ده ستایلې شوې د ښکلي صفت خاوند، نو دا ښه نوم دشمن ته څوک نه هلي. د دې بالمقابل به یې بل نوم اخېسته، مزمم به یې ورته وي. مزمم د محمد بالمقابل دی. محمد ستایل شوی په ښو صفتونو چې څوک ذکر کوي هغه ته وایي، او مزمم چې څوک په بدو څوک یادوي هغه ته وایي. نو دی به کنځل کول، را به غلاف وبدرېده مخامخه، وی مزممن عصینا، موږ د دې مزمم تابعداري نه کوو، نافرماني یې. و امره ابینا، او د ده د کار نه مونږ انکار کوو، د ده کار سره مو نه لګي.
وامره ابینا ودینه قلینا اور د دین سره زمون بغض دی دا دین هم نه دی خوښ او کنزل به کول نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چا وی سیب ستا نوم ناخلي مزمم درته وایي او کنزل درته کوي نبی علیہ السلام وخندل مسکی شو وی خدای را دې ظالمانو نه زما نوم محفوظ ساتي مزمم بسوکی ز خو نه یم کوي دې ورته کنزل کنه انا محمد صلی الله علیه وسلم زه محمد یم دا دوی چې کوم نوم اخلي دا بسوکی کوي دې ورته ما ته نه کوي نو الله قرآن شریف کې د دې ښځې متعلق آیات نازل کړه نو دوه علماء دوه خبرې کوي او د دواړو جمع ممکنه ده چې دواړو کې تطبیق ممکن دی وامرأته ښځه حمالة الحطب دا یو ځل تلې وه او د غنو ګېډې یې تړلې بعضې مفسرین هم دقسې لیکلي دي د غنو ګېډې یې تړلې او دا ګېډې یو چت کو او یو غټه تیږه وه په هغې د پاشه کې ګېډې او که ستاسو خیالي دا اوس هم بعضې خلک چې دا خشاک راوړي دړې راوړي نو په شی راواړئ او دا پړې یې دې سینې تاړم کړي لاس کې نیولي نو دقسې دې ګېډې دا تبره په یو موړه باندې کېښوده او دمه کېدله ورته چې دا به وړم د هغه نه یو نبي علیه السلام ته به یې په لار کې غورځومه او پړې دې سینې ته داسې را مخامخ که لکه دمه کېدله چې دا په ځان راوړم یو فرشته الله راوسته هغې هغه ګېډي له شاته دیکه ورکړه ګېډې د هغه تیږې نه شاته پرېوته او پړې نیغ راغې دې مرۍ ته یې پرېوته فی جیدها حبل من مسد او دا مرۍ خفه شوه په هغې خدای مرداره کړه او بعضې مفسرین لیکي چې دا د قیامت پر ورځ به د قبر کې قیامت کې او جهنم کې هم د دې دا سزا ده چې غاړه کې به ورته الله د اوسپنو زنځیر واچوي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي په دې خوله او په دې مرۍ پیغمبر علیه السلام په سپکې ویلي دي ژبه به یې بار راوځي او جهنم کې به د مرۍ نه تړلې شوي او الله به ورله سزا ورکوي نو خدای دې هم نه دي پرېښې ظالمان خو نبي علیه السلام له خو یې تکلیفونه ورکول کړه لرې یې پرې واچو په شا مبارکه دته مې مخکې قصه کړې عقبه ابن ابي معیط راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې دې ګریوان نه ونیو حضرت عبدالله ابن مسعود وایي وی زه ولاړم خو افسوس چې څه مې نه شو هېڅ مې نه شو کولی او دیکې به یې ورکولې مرۍ ته به څادرونه وله واچول هغې له به یې ول ورکړ حضرت ابوبکر صدیق به راغې پړې به یې مرۍ نه به یې ول لرې کړ اتقتلون رجلا یقول ربي الله هغه سړی ظالمانو وجنی پیسې دنه نه غواړي مال دولت نه غواړي صرف یو ټکي وایي چې رب زما الله دا د حضور پاک د مبارک وجود سره دا کارونه دوی کو د حضور پاک سره او مخامخ چې براتل پیغورونه خو بیلو نبی علیه السلام خو یوازې یو څو ملګري دي ورسره او نو ټول قوم او ټوله مکه او ګردونه خلک مخالف دي بیت الله د بوتانو ډک دی د بیت الله کې دننه بوتان په مطاف کې بوتان دا د نبی علیہ السلام خلاف او هغوی کم او کافران پې ډېر یو بل ظالمو امیه ابن خلف راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ کنځلې شو مخامخ یې ورته کنځل شروع کړل نبی علیہ السلام او دا لوی کافرو بدر کې بیا خدای راوړي مردارې دا امیه هغه کسو چې بلال رضی الله عنه به په شګو سملو دا کس نبی علیہ السلام ته مخامخ کنځلې کول او خپله بړایي به یې کوله زه داسې یم ته څه یو تا د غریب سړی یو مشرک غواړې یو مالدار خو زه یم اوس هم دا بعضې غریب چې خدای پاک دا کمزورې سړی لږ ښه کړي نو دا بعضې خلک هغه نشي برداشت مال ما سره دی دولت ما سره دی د ځمکو زه خاوند یم قوم زما دی او ته راځې او یو یتیم او زه په موږ د مشرۍ خبرې کې الله آیتونه نازل کړه ویل
लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़तिन अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा। ओहो कबरजन अपजब और पजल के इंतहाई मुर्दार कबरजन माल ने जमा करे दे और अरवख अखबल माल शमेरे और पखल को दा माल बातने के ऐ कबरजन ताब खुदेरा उनी से हलाकई बदे अल्लाह प्रेदम देना हलाकों बदे यहसब अन्न मालहु अखलदा तादा सख्याल लेकिन मासर सशेरे तब मासर में शेष और जमा माल और दौलत और बच्चिबा में शेष कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुत्वमा वमा अदराका मल हुत्वमा नारुल्लाहिल मूक़दतु अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुक़सदा फी अमदिन मुमद्ददा। स्टार आखिरी अंजाम और दे जहन्नम और तब दे देगा प्रेदम दे तायतुन मनाज़िल दिल दे स्पेरो पहम के सुबरा बदबख्त दी कि अर्श अज़ीम ना अल्लाह दी प मज़म्मत के और दी प आज़ाब के आयतुन राजी स्पेर दी पुयेगी ना ददे ओबल दोस्तों उक़बा इब्न अबी मुअय्यद दार दे ओबल दोस्त उक़बा इब्न अबी मुअय्यद और दा सख्त नबी अलैहिस्सलाम दुश्मनो और अजीबा दावा कि दा नबी अलैहिस्सलाम सरे द नबुवत नमख के डेरा करीबी दोस्तान डेरा करीबी दोस्तान तो कल चे ब्या हालात राशि बाजे वक्त के खलक को ये लगा गोरे समशा विदा खपल बदी प्रदिशी गोरे टोल नो बाजे वक्त के ब्या प्रदिश खपल प्रदि किएगी नो दा जालिम डेर पेश पेश द नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन है के दुमरा पेश पेश दा लरे द नबी हम पशा मुबारक द गुरदो दा मरे न निवल दकड़ी दा गाड़ा के सादर चूल दकड़ी वो गोरे नबी अलैहिस्सलाम बा गगन कौशा वजह सवा वजह दावत अल्लाह रा तरफना हुक्म दो जे तब गगन के जवाब बम चले ना तो सबर कर बाकी कार जमाने तगोर के निजाम समेगी के न समेगी उतलक सबर यो जल्दी नबी अलैहिस्सलाम सरदा सकीनास और पैगंबर अलैहिस्सलाम तो खुदा कुरान नाजिल दा नो नबी अलैहिस्सलाम तो है तलकना निस्तिश ता खुदा मालूम है कर लसोके तमाने पे जाने द दे खबर न मख की माचे द दरोग मिली कि ज बहुत दरोग हुए जमा किरदार को माचे त चाहता जुल्म करे माचे त वादी खिलाफ वर्जी करे नो दे او सो खबर द नबी अलैहि सलाम वरे नो چې دې پاسه د یو بل کافر سره دوستانه و ابي ابن خلف هغه ته پته لګېدلې وه چې نن خو عقبه ابن ابي معيط تللی دی او د نبي علیه السلام سره مجلس کړی دی او دوی به یېرېدل چې ورسره مه کښېنې جادوګر دی ګورې سر د باندې کوي عیاذا بالله چې ته خبر شو هغه ابي ابن خلف دی ورغې ورسره کښېناستو هغه ته ځکه نن نه پسو منله ولې وی ته ترې محمد سره دې ناسته کړې صلی الله علیه وسلم نوم چې علم لږ درود شریف سره وایي تا هغه سره ناسته کړې ده داسې معلومیږي لکه چې ته د هغه ملګري وی نه هسې په لاره تېرېدم ورسره لږ ساعت کېناستم وی ما د سره ختمه ده ما له به نن نه پس نه راځي دا وبی ورته وي دې عقبه ته یا لکه هسې ناست یم ما چې کوم کارونه کړي دي هغه تاسو نه دي کړي وی نه به زما ستا خبر ختم داسې ابوبکر مو وی هسې ورسره کېنم اوسې ملګری دی داسې عثمان مو وی ورسره کېنم اوسې ملګری دی داسې عمر مو او سره اوس ملګری دی نو ته به هم سبا راته ملګري هغه وی لکه بس معافي غواړم بیا به نه کېنم معافي غواړم معاف مې کړه وی هله به دې معاف کوم چې لاړ شي او د نبي علیه السلام نوم مبارک یې واغې چې په مخ وله لاړ وکړي دا بدبخت را پاسې دو مخ قصې یې وکړله حضور پاک ناستو دی راغی په مخ مبارک یې ورته لاړ دومره بدبخته خلک افسوس سړي له راشي چې زه ستا خیر لټوم ظالمه ته ما سره ظلم بعضې وخت مونږ له ډېر افسوس راځي مونږ ملیان له بعضې وخت افسوس راځي مونږ هم کله ګیله کې راشو چې خدایه مونږ خو د دې قوم خیر لټوم په جنازه کې ورته چغې و خیر په جمعه کې ورته چغې وام خو خیر ده په عامه
مقدس کې ورته چغې وهم خو خیر یې لټوم که نه چې دا قوم نیکان شي دا قوم دیندار شي د دې قوم د عقیدې د عمل د اخلاقو اصلاح شي د مور پلار بیان ورته کوو چې مور پلار سره ښه شي دې کې خو د قوم فایده ده زما پکې څه بچو سره تعلق ښه شي د ګاونډي سره تعلق ښه شي او الله را دې قوم نه رضا شي چې په مونږ کې داسې پوټې غوندې داغ وویني که نه مونږ خو به د معاشرې خلک غلطیا خو به زمونږ نه خامخا به کېږي ګناهونه به نه کېږي د دې دنیا مثال دی او ډنډ دی د ډنډ دا داسې ډنډه ده څوک یې میانځ کې ولاړ دي او که څوک یې په غاړه ولاړ دي هم د څاڅکو نه خلاص دي نو چې داسې یو څو داغه په ما وویني بلکل مونږ خو ګناهګار خلک یو د خدای غلطیا خو د مونږ نه به خامخا کېږي دا معاشره ده چا سره به ډوډۍ خورو چا سره به چیس د دې معاشرې نه مونږ پیدا یو که نه بل چا نه خو نه یو پیدا نو بیا به صاحب مولیانو پسې به خبرې شروع دا کې داسې او پلار کې داسې نو مونږ له ګیله راشي چې د خدای بنده مونږ څه غواړو ستاسو ای قومه او تاسو پوټې خبره ته حالانکې څه ضرر هم چاته نه رسوي تاسو په پوټې خبره مونږ ولې رانیسئ څه چل شوي د خیرات تمه دې نه کوو د سخات تمه دې نه کوو په ژوند کې به د دې قوم سخات پورته نه د خیرات تمه دې نه کوم د نه غواړم نه بې ضرورته دې چای ډوډۍ نه خورم زما به خولې زه به دې شکر دې نه خورم او ښېګړه در سره خو ځان نه یادوم ګورې دا خپل ځان یوازې نه یادوم دا علما ټول درته یاد تاسو خیر خواهان نو سړي د پړه کې ګیله راشي نو تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حالت ته وګورئ که نه بیا یې دغه حالت چلیږي هغه دې خیر لټوي جنت ته دې لیږي دوزخ نه دې اړی نیغه لار درته ښیي صراط مستقیم او هغه شخصیت الله اکبر هغه مبارکه چهره او ته راځې او په هغې لاړې دا بدبخته قوم دی که نه دا تکلیفونه د حضور پاک دا مبارک د ذات اقدس سره شروع شو یو بل کافر راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ ودرېده او چې څنګه مخامخ نبی علیه السلام ته د ده په حق کې الله تعالی قرآن کې آیت بیا نازل د دې سپېره په حق کې اعلاړې وکړلې نبی علیه السلام دفاع به الله کوله ته غږ مه کوه زه پیشه دی پیشه داسې آیاتونه د ابولهب ته چې کومه خیره شوې ده تر قیامته پورې هغه لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي ماشومان یې لولي قرآن کې او ښځې یې لولي ابولهب لاړ لیکن هغه خیره راوړه د دې په حق کې چې کوم د امیه په حق کې چې کوم آیتونه نازل شو ویل لکل همزة لمزة الذي لوستلی کېږي که نه لوستلی کېږي که نبي علیه السلام جواب ورکړو خبره به هغه وخت سره خلاصه لوستلی کېږي تر قیامته پورې لوستلی کېږي نو د دې سپېره عقبه په حق کې الله آیتونه نازل کړل یوم یعد الظالم علی یده یوم یعد الظالم علی یده هغه ورځ به راشي چې دا ظالم په خپلو لاسونو چکونه لري یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا افسوس کله د پیغمبر لار مې نیولې وه څه خبره یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا که د هغو بی دوستانه مې نه وه کړې څه خبره د هغه دوستانه نه وه پکار و د پیغمبر مبارک د الله نه پکار په لاسونو به چکل لګوي یوم تقلب وجوههم فی النار مخ به په دا اور کې اوړي راوړي پاتې نه دي خدای نه دي یو بل بدبخته راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته مخامخ ودرېده نبی علیه السلام ته او د پیغمبر علیه السلام په شان کې داسې ګستاخي وکړه چې یو اډوکی راواغشت اډوکی هغه اډوکی داسې ریزه ریزه که او چوری که هغه اډوکی داسې ومږه او چوری که او نبی علیه السلام ته مخامخ څه فرمایي دغه ابی ابن خلف وی ته وایه چې دا به واپس جمدي کېږي دا پیغور دی که نه مخامخ یې ورته اډوکي چوره چوره کړه وی ته وایه چې دا به جمدي کېږي
دا چوره به څنګه شي نو الله قرآن شریف کې د ده متعلق آیت نازل کړه وضرب لنا مثلا څنګه دی ونسیا ونسیا خلق وضرب لنا مثلا ونسیا خلقا ما ته مثال کې پیش کوي او ډوکي ونسیا خلق ځان یې چې زه څه شی قل من يحيي العظام وهي رميم دا چوره بسی خدای جبدی کی قل او آیا ہوتا ہے پیغمبرہ يحييها الذي انشأها اول مرة اغا سورہ یاسین کی دی اغا ذات چه لنبے دا اڈو کے جوڑ کرے دے اپا دے قادر جدا واپس اب جبدی کرے دا سے برات نو دا دا حضور پاک سره بیا د به شروع چې په دې کارو نه صحابه وټکولی شو ووهلی شو یو بوډۍ بیبي و حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها بوډۍ داسې بلیټې او د ابو جهل ویزه د دشمن هېڅوک یې نشته بېڅوکه ده غریب بېکسه بېڅوک خدمتګاره ده او بوډۍ ده او الله ایمان ورنسي ایمان په خپلو پورې نه دی چې ښکلی سړی وي دا به مسلمان تور بنګي چوړې چې ایمان پکې دننه پروت دی د دې زرو کرولونو اربونو سپینو امریکانیانو او روسیانو چینیانو نه د خدای په نس بهتر دی چې ایمان پکې نه ایمان خو جدا نعمت دی خدای ورکړی دی نو ابو ډیوه چې هغې به د ایمان دا اعلان وکړه نو ابو جهل به څپې وکړه ښه ته م راته صابیه شوې مسلمان ته به صابي وي بېدینه به ته م بېدینه شوې نو څپېړه به یې ورکړه نو غریبه به راوغورځېد نو ماشومانو له به یې ورکړه وی جامې ته وباسئ دې لاره کې بوډۍ ښځه غریب د زنانه لپاره خدا لوی مرګ دی الله یې د داسې بې حیایۍ نه مسلمان نو دې غریب څه نه شي ویلی بوډۍ ده پردي کور کې ده هېڅوک نشته بېکسه ده نو ماشومانو له به یې چوکۍ ورکړې شا به په دې لاره کې ځغلوی وهی چې څپېړه به یې ورکړه نو زخمي به یې کړل زخمي نو غریب سره صبر نو دارو خو ځان نه نشي کولی نه ډاکټر له نه حکیم له تلی شي نو د خپل لوپټۍ نه کمیس نه به یې ټوکړه وشلوله نو هغه به یې د ځان یو ځل یې ولې یو مضبوطه دیکا ورکړه او په ځمکه یې راوغورځولو چتوله را خلاصولی نو لاس یې ولې مات اوس یې لاس دې مات شي نو درد یې سول اوس خو به لاړ شي ډاکټر بله حکیم له دا د به ته پټۍ ته وکړي هغه زمانه کې مې علاجونه خدا خواره چا بوتلی شو نو زر به یې خپله لوپټه راواغېشتل د هغې نه به ځل نو یو ځل یې یو لرګي راواغېشته په دا سر چې سر یې وواله نو دا رګونه یې دننه وټېدل نو د سترګو نظر یې لاړ ړنده شوه نو چې ړنده شوه نو پیغور یې وله ورکړ وی ځکه نه ته وایې چې زما خدای دی او یو دی خدای دی او یو دی او زمونږ بوتان نه منې زمونږ خدایان نه منې زه اوس خپل خدای ته دې وجې دې جوړه کړي زما خو ړنده کړئ اوس دی خدای ته وایه چې دې جوړه کړي وروڼو دا څونه خطرناک پیغور یوازې یو طرف ته کو دا پیغور بل طرف ته کا نو دا غریب په تپتپي وروړو لاس تپی همدغه کول نو پروردګار ته یې لاس اوچت وروڼو که یو سړی ډوډۍ نه خوري نو ګزاره ورسره کېږي مړه به شي اوبه نه څښي نو دا خو مړه به شي راتندې نه که نه لیکن چې یو انسان سترګې نه او زنانه وي او بېکسه بېڅوکۍ څوکۍ نه دا خواره به څه کوي دا به دسماتي سره څه کوي چې کوټې ته ننوته نو پروردګار ته لاس اوچت ګران کار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم من خست کریمته وی چې چا نه ما دا دوه سترګې واخیستې او ده پې صبر وکړ
نو دله به زه د هغې په بدل کې جنت دی د غوږونو نه دي ویلي چې غوږ د چا نه مانم دی د لاسو نه دي ویلي چې لاس د چا شلی دی د خپو نه دي ویلي چې خپې د چا شلی دی د غاښونو نه دي ویلي چې چا د غاښونه وباسي دی صرف او صرف د سترګو ویلي دي من اخذت کریمتیه حبیبتیه بل روایت کې دی چې د محبوب دو نعمتونه دی والم چې دواړه سترګې دي او دی په صبر وکړي شور فریادونه کی چې الله زه دې صحیح کړی دا شور فریادونه کی صبر وکړي نو نبی علیہ السلام فرمایي وی دله به د جنت ورکړم د دې ګران کار ړنده شوه غریبه په تپتپي کوټې ته لاړ نو پروردګار ته یې لاس وچت یا الله خالص تا د مخه زما زه بربنډه شوم او خدای ما تا ته ګورې فریاد ایمان دې ته زما وجود زخمی زخمی شو الله ما تا ته فریاد زما اندامونه مات شو ټوټې شو الله تا ته ما فریاد دی زه بیجابه شم او تا ته مې لاس نه دی پورته کړی او نه ړنده شوم بیا هم تا ته سوال نه کوم الله ته مې وینې خو اوس ته لاس په بله اوچوچتوم چې ستا د نوم پیغور یې راله راکړ چې خدای ته دې ووایه چې اوس د جوړ صرف ستا د نوم بېعزتي نشم زغملی ستا د نوم پیغور نشم زغملی نو دوه خبرې دي یا خو ما نه دا ساه واله چې قصه خلاصه شي او یا مې دا سترګې جوړې کا چې دا پیغور مې ختم شي نو الله غیرتي بادشاه دی نبی علیہ السلام فرمایي انا اغیر منکم وي ستاسو نه زه زیات غیرتي یم والله اغیر مني وي الله زما نه زیات غیرتي دی نو دا لاسونه لا په مخ نور اخکلی لاسونه لا په مخ نور اخکلی چې سترګې ورته خلی وه بس خلی و د هغې نه ښکلې جوړه شو نو چې بار ته څنګه راووتله نه ابوجهل و ما خپل پیغور ورکړه وی څنګه سترګې به ځړندې شوې خدای ته دې ووایه وی ما ورته وویل رالی ټیک کړې وی څنګه ټیک دی دا څو ګوتې دي وی دا دوه وی دا څو دي دا درې وی ته شیطان ابوجهل ایمان خو په صحابه کرامو کې ښه مضبوط ایمان وکړه د مارونو دا صحابو سره تلي او د حضور پاک د ذات مبارک سره او کنځلې نو چې په دې کارو نه شو نو اوس جرګې شو میټینګونه شروع شو میټینګونه لا په منځ کې میټینګونه شروع شو چې دا کسان مسلمانان ورځ تر ورځې زیاتېږي دې سره شو ورځ تر ورځې زیاتېږي او غټ غټ سرداران ورځ تر ورځې زیاتېږي عمر لاړ مسلمان شو حمزه رضی الله عنه لاړ مسلمان شو یو زمونږ نه دی یو مسلمانېږي دې سره شو نو په دې کې یو کس مشر و هغه له لاړه د هغه نوم و ولید ابن مغیره سپین ږیري ډېر هوښیار ولید ابن مغیره سره میټینګ کاکاجي څوک دا ټول مشران ورته دا خو ورځ تر ورځې مسلمانان زیاتېږي او دا موږ څوک خلک دې څنګه مني جادوګر ورته ووایو شاعر ورته ووایو لیوني باندې مشهور کړو په کاهن یې مشهور کړو څه ووایو چې موږ یو پراپیګنډه د ده دپاره وکړو او د حج په موقع د بار خلک راځي چې هغوی ته دا خبره ورسوو او دوی په دې نوم باندې مشهور شو خلک دې ځان وساتي ولید ابن مغیرې ورته څه وایي وی داسې کار دی چې زه په دنیا په ګوټ ګوټ ګرځېدم ما کهانت اورېدلی کاهنان پیژنم قسم دی که دا کاهن قاسم نجوبي چې ورته دا کاهن او وی زه ګرځېدلی ما د دنیا په ګوټ ګوټ هر قسمه خلک مې لیدي دي که تاسو وایئ چې دی لیونی دی نو ځان مه خرابوئ دی چې څومره هوښیار دی او په دماغو جوړ دی نو تاسې بل څوک نشته دا ډېر پوه انسان ډېر هوښیار لیونیان داسې نه که تاسو ورته لیونی وایئ سبا به سره څوک خبرې وکړي په ټس به راته وایي چې هغه کې کوم هوښیارتوب دی تاسو ګډه
او که تاسو وایئ چې دی ساحر او جادوګر دی نو وایي دام غلطه ده زه سحر پیژنم ما سحر د نږدې نه کتلی دی جادوګر نه او که تاسو وایئ چې دا شاعر دی نو دی وایي زه پخپله شاعر یم ولید ابن مغیره زه شاعر یم د ده کلام د شعر نه دی د ده دا کلام چې دی د ده دا خبرې دا یو بل شی دی ما اورېدلی دی د دې مثال د هغې اونې دی چې د کومې اونې جرړې په ځمکه کې ډېرې مضبوطې او څانګې په اسمان کې خورې داسې مثال دی او هغه څانګو کې میوې او څانګې شنې وي اوچېږي نه او هغه میوې ختمیږي نه وی داسې کلام یې دی اے قرآن شریف کې چې ده څه ویلي دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومثل کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الله وی د کلمې طیبې مثال ورکوي چې په پختګۍ کې داسې ده لکه چې د هغې اونې چې ځمکه کې څانګې جرړې مضبوطې او بره تنې په اسمان کې یو څانګې خورې او د میوو نه ډکې وي واقعي اسلام و مختصر کچه شی نه دی چې د چا زړه ته یو ځل ننوت دی به ځان وژني دی به ښځه بچي قرباني خو کلمه به دله نه نوځي او څانګې خورې دي په دنیا کې میوه ده پکې په دنیا کې به هم د کلمې طیبې په میوه په خوږوالي محسوسې او په آخرت کې به پیدا نو وی داسې کلام دی ما اورېدلی دی ډېر شیرین کلام دی او ډېر مزېدار کلام نو وی څوک ورسره وی یو ټکې درته وایم دروغ خو دا خو خیر دی دا به وایو جادوګر به ورته اگر چې جادوګر خو بس داسې کوئ چې د حج په موسم کې څوک راځي که نه نو ورته وایي چې مونږ یو کس دی او زبردست جادوګر او په ژبه کې ډېر لوی اثر او د پلار او د زوی او د قوم په منځ کې لوی اختلافات پیدا کړي ګورې ځان ته ساتې بس دا خبره مه شوئ نور خبره دروغ دا یو میټینګ دویم میټینګ یې وکړو دویم نو د مکې چې کوم مشر سردار هغه نبي علیه السلام نه راوړي وي داسې وکړه جوړه ورسره دلل شو ورته وویل وی څه جوړه ورسره وی داسې جوړه ورسره وکړو چې موږ به د ده بد نه وایو دی دې زموږ د خدایانو ورسه ناسره لاندې شو او که مال غواړي او که ښځه غواړي او که په مشرۍ خوشحالي هم په مشرۍ په بادشاه ورسره دا مدد به نو عتبه د دوی مشر سردار هغه نبی علیه السلام نو عتبه نبی علیه السلام ځان ته کېناو ډېر هوښیار او مشر سپین ګیري ویل واره ما له لږ وخت نه راکوې چې ما سره یو څو خبرې وکړې حضور پاک لکې وایي چې د خدای نه د غم وکړه ډېره ښه ده کاکاجي کې به نو څه به وایي وایي ګوره واره تا ته پته ده چې دا قوم ستا یو متفق او متحد دی او ستا د وجې پکې لوی اختلاف زوی له پلار سره ورور د ورور سره قوم کې اختلافات د دنیا پیدا دي تا سره هم جګړې دي او ستا مو سره جګړې دي نو یو حل راغلی په زمانه کې یقین دی که نه وزیر پاک کاکاجي بلکل ستا خو د ډېر قدر کوم احترام وایي ښه نو که ته ښځه غواړې ته ګوته کېده په دې عربو په دې ښځو کې چې کومه دې خوښه یوه یا دوه یا درې هغه وخت کې له څلورو نه زیات نکاح مه لري څو چې دې خوښ دا تا نه قربان ته ډېر هوښیار یې او ډېر ښایسته ښکلې او د قوم سره دې لوی قوم سره یې تعلق دی نو چې څوک تا له لور درکوي شرم به ونه کړي دا به خپل عزت وګڼي که مال دې پکاري ما ته پټ ووایي یو غوږ به م ترې نه خبرېږي د شپې به پټ راوړم تا له به کور کې درکړم څومره مال چې دې پکاري ته وغواړه زه دله راوړم که د دې کلي قوم مشهوري مې پکاري
ته کشر یې خو ما ته مشر یې ځه زه د ټول قوم مشر یم زه دې مشر یم او که د دې علاقې بادشاهي دې پکار وي نو زه دله منډه منډه دې ټولې علاقې دې بادشاه خو دا لانجې پرېږده ته پوه شه خیر دې که ته یې کوې خو زمونږ دا خدایان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی کاکا جي وی تاسو خپلې خبرې خلاصې وی او زما خبرې خلاصې وی زما خبره به اوس پوره واورئ وی بلکل به واورئ وی ښه زما خبره دا ده چې زه د الله ذوالجلال پیغمبر الله راکړی ما یو کتاب راکړی یو کلام راکړی چې په هغه کتاب تاسو عمل وکړو نو ستاسو د دنیا هم پکې کامیابي ده او د آخرت هم پکې کامیابي ده او ما ته الله دا ویلي دي ګوره زه بادشاهي غواړم نه ښځې غواړم نه مال غواړم نه مشري هر څه دی ستاسو دا یې سم نه غواړم دا ویم چې الله یو دې کې ستاسو څه کار دا د کاڼو نه مشینونه جوړ کړي دي او هغې ته سجدې کوي زه خو دا ویم چې دا پرېږده دا دله نه خیر در کولی شي نه د نه شر ورکولی شي ما ته الله ویلي دي چې دا قوم پوه کا دوی ویاروه زما دا عذاب او د جنت زیری وله ورکړه او بیا د قرآن شریف یو څو آیتونه یې ورته وویل هغه آیتونه درته وویل دا آیتونه نازل حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما مطلب السجد چې بالا خدای او قرآن را کړی دی عربي او چې څوک پې پوهېږي که نه زه زیری ورکوم خلکو د جنت او د الله د عذاب نه یېرو او خلکو ما نه شا واړوله او څه وایي ټوکې کوي ما پورې وی زمونږ زړونه پرده کې بند دي ستا خبرې پې نه لګي ځان لړم مه خفه کوه ځان کړو مه ورکوه او غوږونه م بند دي که ته ډېرې خبرې م کوې مونږ نه اورو یا دا بې ټوکې د نبي علیه السلام په شر کې ګستاخۍ به یې کولې او صاحبه خبرې ډېرې راته مه کوه قرآن دې مه اوروه مونږ ستا منځ کې یو پرده ده مونږ نه اورو غوږونه کاڼه دي لپ کې پرده ده او ستا منځ کې پرده ده نو سره ځان کړی دا خبرې به یې کولې قل انما انا بشر مثلکم دا ورته ووایه چې زه خو یو بندی څه د بار نه فرشته خو نه یم راغلی چې تاسو ما نه پېژنئ مثلکم په ذات کې هم ستاسو په شان انسان په صفاتو کې خو اعلی مقام لري څنګه تاسو مور پلار نه پیدا زم نه مور پلار نه پیدا تاسو څنګه خوراک کوئ نه خوراک څه نوې خو نه یم چې تاسو په ما کې شکونه کوئ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ما توحي کېږي د دې خبرې چې الله یې شریک ولا نشته الله ته دې دین باندې برابر شي د الله نه بخښنه غواړي د سابقه ګناهونو وویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون دا کافرو د پاره عذاب دی او مسلمان چې نیک عمل وکړي د هغه دپاره لوی ثواب دی قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين تاسو په هغه خدای کفر کوئ چې دا ځمکې پیدا کړي داسې ځمکه بل څوک پیدا کولی شي 2 ورځې کې مې ځمکه پیدا کړې ده او دغه ذات رب العالمین دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء دخان فقال هؤلاء الأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين وقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا وقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ما الله ما ځمکه پیدا کړه ما اسمان پیدا کړه په ځمکه کې مې غرونه پیدا کړل او بیا ستاسو د خوراک خوردونو د جامې ټول بندوبست مې په دا ځمکه کې کړی د لوګي نه مې اسمانونه جوړ کړي دي دومره لوی طاقت مې دی تاسو ولې زما طاقت نه منئ
او بوتان غوندې بې طاقته کمزوري څه ما سره شریکان کوي ورته بیا ووایه فإن اعرضوا که دوی ستا خبره ونه منله نو فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود د هغې عذابونو نوم یروم چې کوم په سمودیانو په عادیانو نو چې دې دی پورې وې نو دا عتبه راپاڅېده او د نبي علیه السلام داسې ناست و لاسونه یې شاته کړي وو په ځمکه کې ډډه والې وه او ډېر په غور یې د پیغمبر علیه السلام دا خبرې وکړې خو چې دی وایي چې فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود د سمودیانو د عادیانو د عذاب نه م یرومه نو دې زر راپاڅېد د پیغمبر علیه السلام په خوله مبارکه یې لاس کېښود ویې واره نور مخکې مه ځه بس خدای دپاره په موږ رحم وکړه خدای دپاره په موږ رحم وکړه خدای دپاره په موږ رحم وکړه مخکې چا ورته ویل دا در باندې څه چلو شو وایي مې چې د عادیانو سمودیانو دا بس راغی راورسېده نو ځکه ما وله په خوله باندې لاس کېښود نو چې دې دا خبرې وکړل ترې روان شو ایسې ونه ابو جهل او دا ټول کافران ناست نو دی وله ورغی هغوی له نو چې ابو جهل ورته وکتل وی کاکاجي بدل را روان کاکاجي رنګ بل څه وی بدل را روان نو چې څنګه کېناسته کاکاجي خیر دی وی داسې کار د دې سړي دا خبرې ما واورېدې زه راته قسم خورم چې دا د انسان خبرې نه دي دا د یو لوی ذات خبرې دې کې چې کم شیریني ده او کم خوند دی دا د انسان په خبرو کې دا خوند نشته او زه دلې یو مشوره در مشوره مې دا ده چې دا لږ پرې یا خو یې ملګري شي خبرې رښتیا دي دی رښتونه دی مونږ ازماولې دی مونږ ته پته ده د ماشوموالي نه یې پېژنو کومې خبرې چې کوي دا د انسان خبرې نه دي دا نه شعر دی ما ته شعري معلوم نه کهانت دی زه کهانت د نجوم پېژنم عمر مې پکې تېر شوی دا رښتونه یې لږ که نیمه دی که بالفرض نیمه نه نو بل چلو کوي پرېږدې غږ مه کوئ که چا مړ که موږ به په خپله به خود به خلاص شو او که چا مړ نه کو او دی غالب شو نو بیا به ملګري شو د ده عزت زمونږ عزت دی چې دی غالب شو دا زمونږ غلبه ده دا زمونږ مشري ده ابو جهل وی قوم ته وی هم لیدل ما درته نه وی چې جادو په سر کړی دی کاکاجي بدل دی وی ځای چې سم خوښی کوې زما خو دا مشوره ده دا یوه شوه دویم میټینګ یې وکړو دویم چې دویم میټینګ یې وکړو دوباره نو یو دوه کسان یې ولېږل مدینې منورې د یو نوم نضر ابن حارث او د بل نوم عقبه ابن ابي معيط واغه مخکنی سپیر وی تاسو لاړ شئ د مدینې د یهودیانو نه معلومات والی هغوی ته به د نبي آخر الزمان پته نو د هغوی نه څه نښې معلومې کړې نو که ده کې هغه نښې نو بیا به ملګرتیا وکړو که پکې نه یې کوو نضر ابن حارث دا او عقبه ابن معيط د مدینې د یهودو سره یې میټینګ وکړو هغوی ورته ویل د دریو خبرو تپوس ته وکړئ یو دې دا تپوس وکړئ چې یو وخت کې سالکانو او چې ته په غار کې ننوتې ورک شوي دي نو که چې هغه هلکانو قیسې تپوس ته وکړي رک دي بلکل اوسه پورې رک دي دویم دې د هغه چا تپوس وکړئ چې په ټوله دنیا بادشاهي کړی او د مغرب نه مشرقه پورې چکر یې لګي او دریم دې د روح تپوس وکړئ نو که د دې مخکنو دو جواب یې درکړو او د دې روح په مسله کې خاموشي اختیار کړه نو دا د آخرې زمانې پیغمبر او که جواب یې در نه کړ بیا دروغجن دی دوی رالل صاحبه لوی استقبالیه وشوه چې که خیر بس زمونږ سړي راورسېدل او اوس به په دوی فیصله کوو نبی علیه السلام ته ویې راشه هغوی ټول میټینګ وکړو نبی علیه السلام ته ویې ښه بس مونږ د دې درې تپوسه کوو د هغې جواب راکړه که جواب دې راله راکړه نو ته رښتونې پیغمبر یې ملګرتیا دې کوو او که دې را نه کړو بیا دروغجن پیغمبر یې بیا به څه نه وي په دې په را سره منې نبي ته مې ډېره ښه خو ګورې یو خبره درته کوم چې زه د ځانه جوابونه نه ورکوم ما لکه الله جواب راکړه درته به ووایم او که یې را نه کړو نو د ځانه څه نه شي وی خاص یو څو هلکانو چې ته روک شوي دي
د هغې پته نه لګي د هغې پوره قصه نه. او دویم هغه بادشاه راته وښایه چې مکې د مشرق نه مغربه پورې ګرځېدلې ده، په ټوله دنیا بادشاهي کړې ده. او روح څه ته وایي؟ نبي علیه السلام ورته وی ما نه دې خبرو سار له تپوس سار به درته ځکه چې زه خپله څه نه وایم، ما ته خو الله وحی کوي. نو نبي علیه السلام نه انشاءالله ټکې هېر شو. دی نه وایي چې سار نه به درته وایم انشاءالله. نو وحی لیټ شو، لکه لیټ شوه. الله بیا قرآن حکیم کې آیت نازل کړه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. آینده له چې کوم کار کوي چې سبا به وایم نو انشاءالله به وشي. نو بیا ورته سورت کهف الله نازل د اصحاب کهف قصې یې ورته وکړه د هغې هلکانو چې هغه د یو بادشاه سره د قیانوس بادشاه و، هغې نه غار ته ننوتي، پوره قصه ورته قرآن حکیم کې الله پیش کړه. او د ذوالقرنین ټوله واقع ورته ذکر کړه چې مشرق نه مغربه پورې یې پوره سفر کړ. او یې خدرې مو ووایه چې روح څه ته وایي. نو نبي علیه السلام غلی شو په دې کې او جواب یې ورکړ یسألونک عن الروح قل هو څنګه دی قل من امر ربي قل الروح من امر ربي وما اوتیت من العلم الا قلیلا. روح خدای الله حکم دی، بس چې وغواړي نو سړی جمدي کې دا روح پکې راغی او چې وغواړي نو ساتي. لیکن سره د دې جوابونو ورکولو دوی سوی معلم وی دا دته بل څوک ښایي دا ورته بل څوک ښایي. عجیبه خبره ده چې بل څوک دته ښایي، نو بل څوک ښودونکی کې جبریل او الله دی، خو ټیک شو خبره. او که بل څوک ښودونکی انسان دی نو په خپله پیغمبر یې دا وویل لکه چې دته چلونه دا مختلفو طریقو باندې لګیا دي. یو بل سړی یو حکیم صاحب و زماد ابن ثعلبه زماد یې نوم راغی مکې مکرمه کې خلک ورغلل ټوکې به یې کولې نبي علیه السلام وی یاره مونږ کې یو هلک دی د عبدالله زوی دی او تراشې څه ګاډې واډې شروع کړې دي لیونی شوی دی که علاج دی والا عیاد وی ما ته وښایه نو هغه دې وي ناست نو دی راغی نبي علیه السلام ته کېناست وراره زه به د علاج وکړم ټیک به شي ستا غوندې د ډېرو خلکو مې علاج کړی او ټیک شوي او په وطنونو ګرځېدلی یم. نبي علیه السلام مسکۍ شو چې دی را پورې بله نخره راوړې بله ډرامه یې جوړه کړه. وی داسې کار دی حکیم صاحب هوښیار ډاکټر حکیم هغې چې د چا مرض معلوم کړي دل اول زما بیماري معلومه کړه وروسته به زما علاج کړي. او به نبی علیہ السلام ورته دا خطبه شروع کړه. دا مستونه خطبه خلک نه وایي الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. نو چې اما بعد نه ورسېده لا آیت د قرآن شریف یې نه دی ویلی نو هغه ورته وایي حکیم صاحب ویې وروره ته دا یو ځل بیا ووایه. نو بیا یې ووایي چې اما بعد نه ورسېد وی مخکې مه ځه وی ته یو ځل بیا ووایه نو یو ځل یې بیا ووایي وی ستا مقصد څه دی په دې مې پوهېږم وی زما دوه مقصده دي یو دا چې الله یو دی شریک بل زه د الله رسول یم چې الله څه وایي دې قوم ته دغه خبرې وی ستا سره به سړی په دا خبرې چې مني د دې څه طریقه ده وی یو دوه ټکي به را سره ووایي وی څه دي وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حکیم صاحب لاس ورکړ او خدای مسلمان هغه ته د نبي علیه السلام علاج کوي خو خپله ناجوړه او په خپله علاج وشو. حکیم صاحب څه چلو شو وی قسم په خدای چې دا ما کوم سړي دا کومې خبرې واورېدې د دومره روغ هوښیار قابل پوه انسان بل نه زه حکیم یم په دنیا ګرځېدلی او که خیر مونی نو ملګری شي هغه بیمار نه دی جوړ دی ما او تا ناجوړه یو موږ بیماران یو علاج هم هغه سره خپل علاج کوي. څه واقعات پکې نور هم شته او انشاءالله آینده جمعه کې درته خو دې نه تاسو نور یو اندازه معلومه کړئ. هغه اندازه دا ده چې د دین دپاره رسول الله مبارک څومره قرباني داسې په اسانه نه دی خور شوی. موږ نن بالښتونو ته ډډې والې دي
او چې څوک د دین خدمت کوي هغې پسې لګیا یو خبره الدین محفوظ ساتل خو لویه خبره ده ایرو دا خدای د مونږ د ټولو شریک دی دا پیغمبر مبارک د ټولو شریک دی که یوازې د ملا دی او دا قرآن یوازې د ملا دی که د ټولو او دا دین اسلام یوازې د ملا دی که د ټولو او جنت ته به یوازې ملا دی که مونږ ټول بل نو دا ولې ملا ته پرېښی په دې نه دعوت ټول کوو او بیا چې څه خبره راشي نو مونږ دنیاوی تعلیم ته متوجه یو او ملا پیش او بچی پیش او دین پیش پیغمبر خو یوازې ملا نه دی کنه زموږ د ټولو مشر نو پکار دی چې مونږ ټول د نبی علیه السلام په نقش قدم راوځو چې مونږ هر انسان د پیغمبر علیه السلام د راوړل شوي دین حفاظت وکړو او مونږ هر انسان د نبی علیه السلام د مبارک دین خدمت وکړو او لکه ملا چې څنګه خپل دوی باندې کوشش کوي حافظ کوي عالم کوي چې زوم او تم خپل یو یو بچي عالمان او حافظان او دین سره نور سړي نیکانو سره صالحانو سره علماو سره خپل تعلق جوړ کړو مینه ورسره وساتو محبت ورسره وکړو خدای ته چې کوم خلق ستا او د خدای په منځ کې واسطه ده چې هغې سره محبت وکړي مینه ورسره دشمني خو نه وکړه زمونږ د جومات سره دشمني شي بیا د مولا سره دشمني شي د نیکانو سره دشمني شي بیا ګیرم بدې شي پټکیم بدې شي مدرسم بدې شي او اسلام او شریعت پسې بیا خنداګانې کوو ټوکې کوو نو زه دقه ځای کې په سړی پریشان نه شي چې نبي علیه السلام مبارک دا دین یوازې مولا دپاره نه دی راوړی دا دین یې د ټول امت دپاره او دا دین لپاره به محنت ټول امت کوي او امت ته به رسول کوي دا یوازې د ملا نه دا د مدرسې خدمت به یوازې ملا نه کوي دا به تم کوي دا د طالب خدمت به یوازې ملا نه کوي به ورته سبق کوي باقي خدمت به ته کوي خو دین د ټولو یو دا د جومات خدمت به یوازې ملا نه کوي دا به تم کوي دا علم به په بچي باندې یوازې ملا نه کوي دا به پې تم کوي دا حفظ به په بچي یوازې ملا نه کوي دا به تم کوي لکه خبره شریک الله دې مونږ د نبی علیه السلام مبارک په نقش قدم یو بوټی لږ غوندې به تنګ تنګ ودرېږي نه لکه بره چت باندې فرش شروع دی بره فرش شروع دی نو لږ غوندې هغه لوند دی هغه ځای او لږ غوندې مهرباني وکړئ څه مدد هم کوئ د جومات سره لکه ما تاسو ته بار بار وایي چې مونږ بار چندې قطعا نه غواړو د چا نه پیسې غواړو که څوک راوړي انکار ورته نه کوو خو بار چندې نه بس خدای پاک کور دی والله تعالی به پوره کوي نو باره پرچون هم شروع دي او څه نور کارونه هم پکې ډېر دي قرضدار هم پکې ډېر دي نو تاسو مهرباني وکړئ دې کې څه مدد کوئ خیر دی کېږي خپې دې په ځمکه لګوي زمونږ دا کسبګر بټیاران خاص کر په ودونو کې چې کله ذبحه کوي نو چې څومره ملګري یې ځان له امداد له راوستي وي نو په خپله هم او هغه ملګرو هم درې څلور کیلو غوښه په شاپرو کې ورکړي چې دا د دوی حق دی د مالک د اجازت نه بغیر آیا دا دوی له حلال دي یا چې کمې وریجې په لوټکو کې د مالک اجازت نه بغیر وړي دا شریعت کې د مالک اجازت نه دا جایز دي د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده د مالک د اجازت نه بغیر چې کم شي وړي دا ګناه ده ورونو دا بټیاران شو دا نیان شو دا بیلو سره د قوم خدمت کوي چې رښتیا درته ووایم یو دیګ پخول دا آسان کار په دې وړي کې بیخ دي بیخ داسې ده که نه او دا ستاسو قصبګر ستاسو په مړو کې خیراتي دوګندېګونه پخوي پیسه ده نه او دا ستاسو قصبګر دا ستاسو د مړو خبرونه د دنیا ګوټ ګوټ ته مفت رسوي او دله خدمت کوي نو دوی ته سترګې مه خړوئ چې څونه دا خوشحاله ساتئ غریبانان دي نو هغه به تاسو خدای خوشحاله ساتي په خبره ورسېدې دا غریبانان خلک دي ستاسو خدمت کوي تاسو ورشئ پېښور کې وګورئ څومره پیسې دا ستاسو خدمت کوي نو قصابګر مولوي صاحب د خدای زمونږ وبخښي ما ته به یو خبره کول ما ته بچې چې که جنازه کله پېښه شوه او عام سړي له لام نه لې پروا نشته خو قصبګر له خامخا دا خادمان دي د خلکو خدمت کوي بیله او صبیح دغه نو اوس د غریبانانو په خوا خو به خلکو بلا ګوړې ورکول او دانې به یې ورکول
او جوار به اوس ولا څوک څه ورکوي خشاک هم نه ورکوي نه ورکوي ولا او هغې ته هم دا درخواست دی چې هغې دې هم بې تپوسه نه کوي هغې دې هم تپوس کوي چې دا زما په کار دی وړم نو خبره به حلاله شي ابولهب ښځې نوم ام جمیل یې لیکلی دی بیمار دی هغه د صحت دپاره دعا الله دې وله شفا ورکړي یو بنده پریشانی کې دی الله دې پریشاني لرې کړي اته الله ته خیر او برکت یې نصیب کړي د فتنو مصیبتونو نه ټول مسلمانان محفوظ کړي رب العالمین ته زموږ نه راضي شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان الله د حضور پاک راوړلی شوي دین ټول امت ته ورسولی خدای مونږ ټول د حضور پاک تابعدار کړي د شیطان نه په امن و امان کې وساتي په یو یو رګ کې د حضور پاک عشق او محبت قایم کې او خدای پاکه ته زموږ نه راضي شي زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ توبې قبوله کړي څومره کسان چې بیماران دي په دې جمع کې یا په کورونو کې یا په هسپتالونو کې الله ټولو له شفا ورکړي څوک چې حاجتمند دي الله حاجتونه یې پوره کړي پروردګاره چې د چا اولاد نشته نارینه صالحه صحتمند دیندار اولاد یې نصیب کړي او چې څوک په پریشانیو کې پریشاني ولا په خوشحالو باندې بدله کړي د جمعې مبارکه ورځ ده او د سیرت بیان هم وکړو خدای چې د چا یو بل سره پریشانۍ دي دشمنۍ دي په روغ یې بدله کړي زموږ د اتفاق ژوند نصیب کړي د اختلافاتو نه مو ساتئ بغضونو حسدونو نه مو ساتئ او د حضور پاک راوړل شوي دین باندې زموږ ژوند او عمر نصیب کړي او آخر وخت کې په فریضه کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو اورېدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غټ دشمنان لکه ابو لهب عتبه امیه داسې نور غټ دشمنان سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو دپاره مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله